ګرانو دوستانو سلامونه. تاسو ته بهتره معلومه ده چې زمونږ په وطن کې فساد او د قانون نه نشتوالی د خلکو ژوند ډېر زیات تریخ کړی دی. خلک خپل روزمره ژوند په اسانۍ سره نشي کولی. تمام مشکلات وجه همدغه فساد او د قانون نشتوالی دی. قانون صرف په غریبو خلکو تطبیقیږي، په زورواکو په چارواکو باندې قانون نه تطبیقیږي. او علت یې زه بل دا هم د تاسو ته وایم چې مشکل مونږ کې هم موجود دی. مونږ به تر څو پورې داسې غلي ناست یو، مونږ به تر څو پورې د دې خلکو په خلاف آواز نه اوچتوو، مونږ به تر څو پورې د دې کارونو مونږ به په رشوت دې خلکو ته ورکوو. ګرانو دوستانو، تاسو مونږ خپله هم مسؤلیت لرو. د دې خلکو په خلاف راپاڅېږئ، خپل آواز اوچت کړئ. نن سبا سوشل میډیا ده، انټرنیټ دی، فیسبوک دی، ټویټر دی، نور داسې سوشل میډیا دي. تاسو کولی شئ چې د هغې په واسطه خپل آواز اوچت کړئ. د هغه خلکو نومونه واخلئ کوم چې له تاسو څخه رشوت غواړي. د هر هغې ادارې د هغې کس، شخص، مامور، رئیس، هر څوک چې په آفس دفتر کې کار کوي، د هغې خلکو په خلاف خپل آواز اوچت کړئ تر څو دغه خلک وشرمېږي، زموږ په ټولنه کې وشرمېږي او د فساد څخه لاس واخلي. دا ډېر بزدله خلک دي او که تاسو آواز اوچت نه کړئ نو زموږ نسلونه به همداسې وروسته پاتې وي او همداسې به موږ کړېږو، همداسې به ځورېږو. نو د دې مسؤلیت دا ټول زموږ په غاړه دی. موږ هم مسؤلیت لرو، نه داسې چې حکومت یوازې د فساد په خلاف کار وکړي. موږ کو دې خلکو ته پیسې ورنه کړو، موږ کو دې خلکو ته لاره ورنه کړو، دا خلک پیسې نشي اخیستلی. زموږ کو کارونه ځنډوي، نه یوه ورځ به یې وځنډوي، 2 ورځې به یې وځنډوي، 3 ورځې به یې وځنډوي. د دې خلکو په خلاف باندې آواز اوچت کړئ. نو ګرانو دوستانو، په دې کار کې موږ سره ملتیا وکړئ. که له تاسو څخه هر څوک رشوت اخلي یا له تاسو څخه څوک پیسې غواړي نو لطفا مهرباني وکړئ د هغې معلومات موږ سره شریک کړئ. د هغې نوم، ادرس، پته، ځای ټول موږ سره شریک کړئ. موږ د هغې خلکو نوم په میډیا باندې اخلو. ځان یې اصلاح کړو، خطر ښه کړو. ځان یې اصلاح نه کړو نو موږ یې نوم په زغرده په فیسبوک او په سوشل میډیا باندې اخلو تر څو دغه شخص د کاره لاس څخه کار واخلي. په دې پروګرام کې موږ سره ملتیا وکړئ او ستاسو د ملتیا څخه بغیر دا کار مخکې نه ځي. نو انشاءالله تعالی په دې کار کې به موږ مخکې ځو. الله مو خوشحاله آباد لره، کامیاب اوسئ.